د ستاسو په جسم کې چې کم تریخې دي دا ستاسو په ازمه کې څنګه کار کوي. کله هم چې تاسو ښه خوراک وکړئ، غوړ خوراک وکړئ، لکه ماهي وخورئ، غوښه وخورئ، چکن وخورئ یا همدغه شان نور غوړ خوراک تاسو وکړئ، نو زمونږ چې کومه ینه ده په هغې کې اوبه جوړیږي او دا اوبه زمونږ تریخې ته راځي او دې ته بایل ویلی شي په میډیکل کې. او کله چې تاسو دا ښه خوراک کړی وي او دا ښه خوراک ستاسو د معدې نه روان شي لاندې کولمې ته، کمې ته چې وړه کولمه ویلی شي او موږ ورته سمال انټسټاین ویلی شو، نو بیا د دې تریخې نه دا اوبه راځي او په دې خوراک باندې پرېوځي. او کوم خوراک چې تاسو کړی وي دا خوراک په صحیح طریقه باندې ازموي او ستاسو صحت ته ترې فایده میلاویږي، کومه فایده چې په خوراک کې موجوده وي. او دویم دا چې کوم دا ستاسو تریخې دی دا به طور یو سټوریج کار کوي، یعنې په دې کې دا اوبه هغې پورې موجوده وي تر څو پورې چې ستاسو وجود ته د دې اوبو ضرورت نه وي. او کله چې ستاسو وجود ته د دې اوبو ضرورت راپېښ شي نو بیا دا تریخې دا اوبه ستاسو نرۍ کولمې ته لیږي او ستاسو هغه خوراک پې ازموي کوم خوراک چې ستاسو په دې اوبو سره ازمیږي. او که چیرې تاسو وایئ چې په تریخي کې کاڼې د څه د وجې جوړیږي، نو په دې باندې الریډي په پښتو کې ویډیو جوړه شوې ده چې هغه ویډیو تاسو لاندې په کمنټ کې چې کوم لینک دی په هغې باندې هم کتلی شي، او یا که چیرې تاسو ډایرکټ ګورئ نو په ډېر مستقیم اکاونټ کې هم تاسو هغه ویډیو کتلی شي.